یو هلک او یو جینۍ به چې کله مثال میلاوېدل غلط کار به یې کولو تا ته به یې پکې څومره پیسې درکولې؟ 2000-1500 روپۍ به راکولې او مې نیمولې. لکه د یو جینۍ به 2000 روپۍ وي هغې کې به زر ستا وي سر به د هغې وي. ټیک ده ټیک ده. ها ملګرو یو څو ورځې مخکې لږ خبره درڅه کومه که لږ اوږده شي خیر دی خو خبره درڅه پوره واورئ. داسې چلو د سکرین باندې چې کم تاسو ته ښکاري ساره او کم عالیه او مانو مختلف قسمه نومونه او نیمره دیو یو پروپیګنډه جوړه کړه چې زما مور چې کم دا داسې ده او مونږ باندې چې کم دی داسې مونږ خرڅوي او دغه هر څه نه به تاسو خبر یې او د بده مرغه پاکستان کې چې ځان ته د هیومن رایټس کم مشري ځان ته پخپله جوړه کړله یعنی کم شیرام هغه وله هم لاړو او کم هر څه یې ریکارډ کړه ویډیو یې ترې وکړه ویې ویل چې دیو سره داسې ظلم روان دی. اوس څه چل شوی دی پرون چې کم دی هغه ټول رایوځای شوي دي او یو ځای ویډیو جوړه کړله پکې ساره کم نیمره چې دا هغه ټولو یو ځای ویډیو جوړه کړله او زه به تاسو ته ویم د دې کم شیرام چې دی دا یو ځل نه شو که ستاسو خیال وي یو کال دوه مخکې پری خان سره هم داسې یو چل شوی هغه له هم دا تلی و چې آیا زه د دې دپاره اواز اوچتوم خو مین شی چې کم دی که موږ وګورو د هیومن رایټس نو هغه هم فحاشي راوستل دي او فحاش خلک چې کم دی هغه سپورټ کول دي لکه څنګه چې شیرام خان هغسې فحاشۍ طرف ته کم سپورټ ورکو د دیو دپاره لکه تاسو په خپله خیال کړی وي چې د دیو داسې بل څه لار څه نه خو چې هغه ول راغی نو خلکو چې کم دی هغه خبره دونه ډېره مشهوره کړه او په ټوله سوشل میډیا چې کم دی بیا دا قصه هغه شروع شو چې داسې قسمت چلونه کېږي نو الله تعالی دې ورته هدایت وکړي که هدایت نه کېږي الله تعالی دې په داسې حل باندې تباه کړي ځکه زمونږ کوم پښتانه چې دي هغه ټولو په شرمونو باندې وشرمول.